د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون د ډایریکټر د خدماتو اعتراف. د ډایریکټر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د ملازمت په پوره کېدو میوزیم هال پښتو اکیډمۍ کې د درناوي دستوره. دستوره کې ډاکټر نصرالله جان وزیر ته د پوهانو، سکالرانو او لیکوالانو لخوا د عقیدت په توګه ډالۍ هم وړاندې شوې او د هغوی د خدماتو ستاینه وشوه. تفصیلات: د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون د ډایریکټر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د ملازمت په موده سرته رسېدو باندې یوه درنه دستوره په میوزیم هال پښتو اکیډمۍ کې ترسره شوه. پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر، پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم، پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام، پروفیسر ډاکټر فرخنده لیاقت او نور پوهان په پریزیډیم کې ناست وو. په دستوره کې پروفیسر ډاکټر روح الله جان، ډاکټر اسلم تاثیر افریدی، پروفیسر ډاکټر نور محمد دانش بیٹنی، پروفیسر اسیر منگل، پروفیسر ډاکټر زبیر حسرت، ډاکټر عالم یوسفزئی، پروفیسر قاسم محمود بنوی، پروفیسر ډاکټر ظفر الله بخشالي، د مختلفو ضلعو وتلي شاعرانو، د افغانستان او خیبر پختونخوا غنو علمی ادبي شخصیتونو، رحمان الله قانع، فطرت بونیری، محمد آفتاب او نورو د پی ایچ ډي او ایم فل سکالرانو شاګردانو په خصوصي توګه خزینه څېړنکارو، پروفیسرانو او شاګردانو ګډون وکړ. د شیرعلم شینواری، فیروز خان صادق، اقبال حسین افکار او ګل محمد بیتاب په شمول د ورځپاڼو او الکترونیک میډیا کارمندانو هم ګډون وکړ. د نیاز ادبي سنګر خیبر پختونخوا، عالمي پښتو جرګه او نورو ادبي تنظیمونو په نمایندګۍ هم ادیبانو شاعرانو په دستوره کې ګډون وکړ. پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب او نامتو څېړنکار سیدالامین احسن د نظامت چارې ترسره کړې. ګڼو پوهانو او لیکوالانو د پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د پښتو اکیډمۍ، پښتو ژبې او پښتو ادب دپاره په خدماتو کار او زیار رڼا واچوله او هغوی ته په عزت سره ریټایرډ کېدو باندې مبارکي ورکړه. پوهانو وویل چې تر څو پورې پښتو او پښتانه وي، د ډاکټر نصرالله جان نوم او خدمات به په زرینو ټکو یادولی او لیکلی شي. دستوره کې پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر ته د پګړۍ، دستار، هارونو د ډالۍ په شکل کې پیرزوینې هم وړاندې کړې شوې. په دې موقع د چاربیتې، لوبې او بګتۍ د ولسي شاعرۍ یوه ځانګړې مشاعره هم وشوه چې د بېلابېلو سیمو شاعرانو پکې برخه واخیسته. په اخر کې پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د ګډونوالو مننه وکړه. د پښتو اکیډمۍ ملازمانو او کارمندانو او شاعرانو ته یې ډالۍ ورکړې او دغه شان خپله مینه یې وویشله. پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر په خپله وینا کې وویل چې هغه به د پښتو د ودې، پرمختیا خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د ډاکټر نصرالله جان وزیر وینا ده چې ترقی او کامیابی تعلیم سره تړلې دي. مور او پلار له پکار دي چې هر قسم سخته په ځان تیره کړي
خو بچیانو ته د تعلیم ورکړي. یاد دی وي چې پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر پښتو اکیډمي پېښور یونیورسټۍ کې په 14 جنوري کال 2015 د پروفیسر په توګه تعینات کړی شوی او تر دې دمه یې دلته ذمهوارۍ ترسره کړې. دې نه وړاندې تر 21 کالو پورې د بلوچستان یونیورسټۍ پښتو څانګه کې د استاد په حیثیت یې ذمهوارۍ ترسره کولې. ډاکټر نصر الله جان وزیر د څېړنې درس و تدریس وسیع تجربه لري. د پښتو ژبې د پوهان سره سره هغه یو نومیالي تعلیمي ماهر هم دی. دوی د خیبر پښتونخوا صوبې د بنو ضلع د ډومیل تحصیل غنی خیل کلی کې د کال 1940 د جنوري په 15 نیټه زیږېدلی دي. د پلار نوم یې شاهنواز خان ارواخان دی. په قوم وزیر احمد زی دی او احمدزي وزیرو کې د هاتي خیل څانګې سره تعلق لري. د تعلیم په هکله ښاغلی ډاکټر نصر الله جان وزیر یو اعلی تعلیمي یافته، نرم مزاج، مشفق او زیرک شخصیت دی. د تعلیم په لړ کې 10 جماعت یې د پېښور تعلیمي بورډ نه کال 1980 کې کړی دی. 12 جماعت یې هم د دغه بورډ نه کال 1984 کې وکړو. د 12 جماعت نه وروسته یې د ګومل یونیورسټي ډیر اسماعیل خان نه کال 1988 کې BA وکړه. د BA نه پس یې پېښور پوهنتون نه کال 1990 کې په فرست ډویژن کې پښتو ماسټر امتحان پاس کړ او په ژبه او ادبیاتو کې ګولډ میډل ترلاسه کړ. د پښتو MA یا پښتو ماسټر نه وروسته یې کال 1992 کې BEd وکړو. بیا یې بلوچستان یونیورسټي کوټې نه کال 2002 کې د عبدالغني خان ژوند او مبارزه په موضوع MPhil وکړو. په کال 2009 کې د بلوچستان پوهنتون نه په پښتو ادب د سور د انقلاب اثرات په موضوع د PhD سند ترلاسه کړو. عملی ژوند او ملازمت. ښاغلی نصر الله جان وزیر د BEd کولو نه پس په 2 نومبر کال 1994 د بلوچستان پوهنتون کوټه پښتو ډپارټمنټ کې د لیکچرر په چوکۍ تعینات شو. چې د 14 ستمبر کال 2004 پورې هم په دغه پوهنتون کې په همدغه چوکۍ خپل فرایض ادا کړل. په 14 ستمبر کال 2004 د بلوچستان پوهنتون پښتو څانګه کې ترقي وشوه او د لیکچرر نه اسسټنټ پروفیسر شو. د اسسټنټ پروفیسر په توګه همدغلته 4 جون کال 2012 پورې ذمهوارۍ ترسره کړې. په 5 جون کال 2012 د اسسټنټ پروفیسر نه د فل پروفیسر ګریډ 21 یې ترقي وشوه او په دغه حیثیت مخکې لاړه. په 12 جون کال 2015 پورې په دغه عہده بلوچستان پوهنتون کې په پښتو څانګه کې کار وکړ. دینا وروسته په 14 جنوري کال 2015 پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون کې تعینات شو، چېرته چې تر اوسه د ډایرکټر په حیثیت ذمهوارۍ ترسره کړې او ریټایرډ شو. د ډاکټر نصر الله جان وزیر
د ډایرکټرشپ دور زمونږ په فکر د پښتو اکیډمۍ سره سره د پښتو ژبې، پښتو تاریخ او پښتو ادب لرغونی دور او جدید دور د ترویج، ودې او ترقۍ یو زرین دور دی. د ډاکټر نصرالله جان وزیر په دور کې که یو خوا د پښتو ژبې او ادب تر 80 نه زیات کتابونه چاپ دي، نو بل خوا د پښتو لوی لغت هم چاپ شوی دی. د دې نه علاوه پښتو اکیډمۍ کې د پښتو استادانو، سکالرانو، شاعرانو او دانشورانو دپاره د بایزید روخان څیړنیز مرکز تعمیر، د اکیډمۍ د بهرنۍ ښکلا زیاتولو دپاره د ګلونو د کیارو او گملو بندوبست وکړی شو. په باړهګلي کې او په نورو سیمو کې د پښتو په لهجو، د پښتو په لیک دود او د پښتو د کمپیوټري ژبې کېدو او دغه شان په ځینې نورو اهمو موضوعاتو لوی سیمینارونه او کانفرنسونه وکړی شول. دې سره سره د کابل، ننګرهار او د افغانستان د نورو ولایتونو سره د پېښور او خیبر پښتونخوا د پښتو ژبې په ادب، رسم الخط او لهجو علمي کانفرنسونه او سیمینارونه وکړی شول. د نوموړي ډایرکټر په نگرانۍ او مشرۍ کې چې د پښتو اکیډمۍ لخوا کوم لوی کانفرنسونه او سیمینارونه شوي دي، هغې کې د پېښور پوهنتون باړهګلۍ سمر کیمپ کې د پښتو ژبې پرمختګ لارې چارې په موضوع ړومبی 3 ورځنی نړیوال کانفرنس 6 اګست نه تر 8 اګست کال 2018 د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ حال کې د ژباړې د لارې د پښتو پرمختګ په عنوان 2 ورځنی قومي کانفرنس 26 او 29 جنوري کال 2019 او دغه کانفرنس په موقع مشاعره، چاربې تروبۍ وغیره باړهګلي سمر کیمپ کې د پښتو لهجو رنګارنګي په موضوع 3 ورځنی قومي کانفرنس 12 نه تر 14 اګست کال 2019 او داسې نور علمي غونډې شامل دي. دې نه علاوه د افغانستان او پاکستان د پښتو ژبپوهانو او ژبني عالمانو ترمنځ د په عالمانه موضوعاتو مذاکرې او مباحثې وشوې. د خیبر پښتونخوا او افغانستان تر ټولو زیاتو سکالرانو ته په بیلابیلو موضوعاتو د ام فل او پی ایچ ډي کولو مواقع هم د یادونې وړ بللی شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.